د ملګری سوال کوي وي که څوک چاله پیشکی په یو کور یا دکان زیاته ورکی چې دا زیاته پیشکی واخله او دا کری په کراته کما کا دا کار وسنګي دا کار حرام دی او دا سود دی اول خو دا پیشکی خستلم خنه دي د دې نه ځان ساتل وکړ صرف علما په دې کې دومره اجازه ورکوي دومره چې بعضی وخت کې په یو کور کې دکان کې تا ته خلک لانجه پرې دي ټیلونه د لمات کړي د کور شیشې د لمات کړي بیلونو کې درته لانجه پرې دي نو دې احتیاط د وجه نه کپه دومره پیسې صرف والی او کې دي په سکیورټي کې چې کدا سبا دا سړی و تختی نو ځه س پیسې خو به ما سره پرتی نور دا غټ غټ پښکې نه خستل دا خبره نه ده د دې نه ځان ساتل پکار دا صحیح عمل نه دی احسان دار چې همداسې په کرایا باندې او زی ورکا خو کته خامخا یریږي کدا لانجې د ملک ډیر راځي نو سناست ایثار کې ځان د سکیورټي په تور باندې هغه باندې هم ګورته روزګار نه کې هغه وخت سره امانت دی تازه سره یې خېده او هغه درته اجازه درکې چې زما امانت دی او زته په کار وکنه بیا ټیک ده اته ته اجازه درکې خو کته د پیشکی په دې طریقه اخلي چې لکه پیشکی را لګ ډیره کا دا قریب ورته کم دا دکان د 1.5 دی ته لکه پیشکی زیاته کا د 10 لک په ځای 20 لک راکنو دا د 1.5 په ځای بدنه زه 15000 روپۍ کوي اخرم نو دا سود دی دا تا اصل کې په دې پیسو باندې منافع واخسته چې هغه پیسې خوستانه وي دا پیسې وي خو تا داغه د پیسو زیاتو پیسو باندې کوم دې منافع واخسته داغه نه په غلطه طریقه باندې نو دا ناروا عمل له داغه د غاڼي هغه صورت دی چې دا د سود ولا صورت دی غاڼه کې جایز صورتونه مشته دا په ناروا صورت دی چې ډیر خلک په دې طریقه باندې کورونه غاڼه نیسي چې هغه پیسې ډیر ورکی مالک ته او د 100,000 کور هغه کې صرف 15,000 کری ورکي یا 10,000 ورکي یا 8,000 ورکي دا سود دې زما محترم ورونو که څوک نه پوهه دا کاری مخکې کړي خو ټیک دا الله ته بوستو وو بس چې څوک پوهه دي د دې کار نه ځان ساتل وکړي